آیا ته نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی؟ چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي. هغه د هر څه واکمن دی. ای پیغمبره، هغه خلک د ستا د ځورېدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي را ګرځي، سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي، د هغو معناوې له یو ځای نه بل ځای ته اړوي را اړوي او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي، د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب. دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي. نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه. که انکار وکړې نو دوی تا ته هیڅ زیان نشي رسولی، او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس یې وکړه چې الله عدالت کوونکي خوښوي. او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی، په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري. مونږ تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصلې کولې، او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی، ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی وو او پر هغه باندې هغوی شاهدان. نو ای د یهودو ډلې، تاسو له خلکو نه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ او د لږې لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ. کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کړي همغوی کافران دي. په تورات کې مونږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدل کې پزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده. او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی ظالمان دي. بیا موږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه. له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه ریښتینه کوونکی و، او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه، او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و، او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت. زمونږ حکم و چې د انجیل خاوندان دې له هغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی، او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی فاسقان دي. او ای محمده، مونږ تا ته دا کتاب درلیږلی چې په حق راغلی دی، او له کتاب څخه چې څه د ده په وړاندې موجود دي د هغو ریښتیني کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه، او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. موږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده. که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلی وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولی شوی، خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ. په پای کې ستاسې ټولو د خدای لوري ته ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته اصلي حقیقت چې تاسې پکې اختلاف کوئ دروښي. نو ای محمده، ته د الله د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه،
او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانچوي. یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای تا ته درلېږلی دی، نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله د دوی د جینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده، او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. که دوی د خدای له قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. ای مؤمنانو، یهودیان او عیسایان خپل ملګري منیسئ. دوی په خپلو منځو کې سره ملګري دي، او کله تاسې نه څوک هغوی خپل ملګري نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپلې لارښوونې څخه بې برخې کوي. ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي، وایي موږ ویریږو چې چیرې موږ په کوم غم اخته نه شو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوڅ بری در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي، نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې موږ له تاسې سره یو؟ د هغوی ټول عملونه به بېځایه یعنې ضایع شول، او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. ای مؤمنانو، کله تاسې نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وادي وړي. الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي، چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی، چې د الله په لار کې به جد و جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي. دا د الله فضل دی، چاته چې خوښه شي ور په برخه کوي. الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. ستاسې ملګري خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرټیټوونکي دي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګري نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده.